السلام علیکم ورحمت الله. درنو هیوادوالو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. زموږ نجیب الله ورور یو ویډیو شیر کړی وه. هغه ویډیو د کلیپ اخیستونکی محمد الماس مومن صاحب دی. د خیر کارونو کې همیشه یې نه ستړي کېدونکې خدمت کړې. زه شاید یم او خوشحاله دې اوسي چې هر چېرته په افغانستان کې چې څونه هم ټولنې دي او څونه هم چې د خیر کار خلک کوي، زه پرې ویاړم. واقعیت زیات خوشحالېږم په داسې کارونو باندې چې ځوانان دي او که هغه سپینګیري دي او با احساسه نور زموږ او ستاسو ملګري دي چې د هېواد په پرمختګ باندې خوشحالېږي او د هېواد په تولیداتو باندې خوشحالېږي. راځئ یوه ویډیو را سره وګورئ د مومن صاحب. در افغانستان تولید هستن هیچ قبول نمیکنه نکنه دیگه. ډیر کم وخت کې په تاجکستان کې تاسو ګورئ ځکه چې د هغې ځای نه کمپنیانو موږ سره دغه کړی او انشاءالله تعالی راځي به دلته به هغو تولیدات د دې ځای تولیدات به هلته انشاءالله ټول دوايان انالایز شوي دي. انالایز سرټیفیکیټ لري چې عوارض جانبي زیرو الله افتخار ځای دی. په دې خوشحاله یم چې وطن مو ورو ورو له سیالانو سره سیال کېږي. ویډیو مو ولیدله. دا د افغانستان هغه تولید شوي درمل دی چې واقع ښایسته ریزلټ دی. د هغې له جملې څخه یو 3 قسمه درمل زه هم له تاسو سره شریکوم. درمل خو راسره ډېر دي، یعنې د دې ریزلټ ښه دی چې کوم بېوزله ناروغان ما ته راغلي دي هغوی ته ما یو دغه شربت ما ورکړی چې انټي اسید دی. ښایسته ریزلټ دی، یعنې زه ورته مبارکي وایم چې ښایسته هغه د فارموله ښایسته ده، ښایسته کار کوي. د هغې د دې نه هم د هغې نه ښایسته کیفیت لري. د دغه درملو زه هم شاهد یم چې ډېر ښایسته ریزلټ دی. تاسو به بهتره پوهېږئ چې په عامو درملتونو کې دا خرڅېږي او ریزلټ یې ډېر ښایسته دی. زه ورته مبارکي وایم چې دا تولید د هر چا دی. زه ورباندې ویاړم. په دې خاطر شخصا زه ډېر استعمالوم. ډېرو بېوزلو ته ځای ورکوم چې خوشحالېږي، دعاګانې کوي. چا چې دا تولید کړی زه هغې ته مبارکي وایم چې وروره الله تعالی دې تا ته نور هم توفیق درکړي چې دې نه هم ښایسته کیفیت والا درمل جوړ کړي. خوشحالېږم. او بل دغه الشفا ست دی چې ډېر ښایسته کار کوي. د دې تر څنګ نور داسې درمل هم راسره شته دی چې د افغانستان خپل تولید دی. ډېر پرې ویاړم. نو ځکه زه یې دلته استعمالوم ولې چې زما د هېواد ډېر ښایسته درمل دي. هغه هېڅکله غلط شی نه جوړوي ځکه چې دوی اول ځل لپاره دوی تولید کړي او دوی هره کمپنۍ دا غواړي چې مطلب زما درمل دې ښایسته واوسي چې تر څو د هېوادوالو لپاره ښه رزلټ ورکړي. په یاد لرئ یو خبره زه تاسو سره شریکوم. زه به دا نه وایم چې دا درمل چا سره دی او چا سره نه دی. هر هغه افغان خپله پوهېږي څوک چې په خپل درملتون کې داسې درمل خرڅوي او دا د شرم ځای دی چې دا کسان د دغه درملو استعمال کوي. لوکل دواګانې تاسو ته معرفي کوم. لوکل دواګانې هغه دواګانې دي چې پیکټ په 15 روپۍ 6 روپۍ راځي. هغه بیل پراته او قطۍ ورته 2 روپۍ 1 روپۍ باندې قطۍ جوړېږي چې هغه به په هغې کې بسته کېږي او بیا په دواخانو باندې په 20 او 15 باندې خرڅېږي چې هغې باندې ټول مصرف 15 14 روپۍ هم نه راځي. نو څومره فرق کوي چې هغه کله هم د فروش په 15 روپۍ خرڅ کېږي. هغې نه بعد چې لوکل یا پرچون دکاندار ته ورسېږي هغه درملتون چې هغه پرچون یو دانه ورکوي نه پیسې یو طرف ته که پیسې هم زموږ دا هېوادوال پرې ورکوي او ریزلټ به یې هم صحیح نه وي. هغه لوکل دواګانې دي چې مریض دپاره به هغه چویسفل ډرګ وي لکه سپروفلاکساسین دی مطلب د مرقې دپاره یا د وینې مکروب د خاطره یو رقم درمل موږ چاته ورکوو. درمل صحیح دی، فارموله صحیح ده او طریقه صحیح ده. ورکړم د ناروغ ته خو کار پرې نه کوي. وجه څه شی ده؟ بې کیفیته دي. هغه مواد چې کوم موږ ترې تمه کوو هغه پکې نه وي. په 15 روپۍ باندې به سره د قطۍ یو درمل به تاسو ته تمامېږي. هغې نه بعد ته به کوم د فروشۍ کې هغه په 15 روپۍ به اخلي او هغې نه بعد بیا چې لوکل ته ورسېږي چې کوم پرچون دکاندار ته ورسېږي هغې باندې ریټیل 300 لیکلی او دا درته به وایي چې په 300 کالدارې مې اخیستی دی او په 100 افغانۍ به تعالی درکړم یو 2 احسان به هم در باندې واچوي. اصلا کې هغه درمل به هم په تا اثر نه کوي. نو هغه کسانو دپاره هغه وروڼو دپاره مې دا یو توصیه ده. هیله کوم لوکل دواګانې مه استعمالوئ. د خپل هېواد هغه ویاړلي درمل استعمال کوي چې ښه کیفیت لري. عامې کوي، خپل هم واخلئ، نورو ته مو ښایي چې دغه درمل ښایسته دي. انشاءالله په راتلونکي کې هغه درمل چې ریزلټ یې ډېر ښه دي لومړی مبارکي هغه شرکتونو والا ته ورکوم چا چې دا جوړ کړي دي. هغه کارخانو والا ته مبارکي ورکوم چې هغې واقعیت په افغانستان کې ښایسته کار کوي، واقعیت ښه درمل تولیدوي. اول شخصا زه سپورټ کوم، بیا ته سپورټ کوي، ټول هېوادوال مو سپورټ کوي. هغه درمل چې زموږ په هېواد کې پیدا کېږي موږ به لا غواړو چې د بل هېواد نه درمل راوغواړو. تاسو ته مې هم دا توصیه ده چې زما دا خبرې شریک کړئ د نورو ملګرو سره چې تر څو د خپل هېواد تولید استعمال کړي
او خپل هیواد ته مو منافع ورسوئ. د توجه مننه، خوشحاله اوسئ.